مسلم کې عائشہ رضی الله عنها رسول الله دا خبره کړې ده ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه دې ورځ بل نشتی چې الله به دومره انسانان د ور نه آزاد کړي لکه څومره چې د عرفات په ورځ آزاد دي. رسول صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر وانه ليدنو الذي دنیا د اسمان تر کوزي په ورځ د عرفات په ورځ په اخرنی ټیم کې الله سبحانه وتعالى د عرفات ولا تر نږدې شي ثم يباهي بهم الملائکه بيد الملائکه مخ کې دغه تذکره کوي فيقول ما اراد هؤلاء اجي دوی څنګه راغلي. یو روایت کې راځي ان الله عز وجل يباهي ملائکته الله سبحانه وتعالى په دغه ورځ ملائکه په مخ کې چې دغه تذکره کوي د عرفات والا به ملائکه ته وي انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا وګوره زما دي بندګانو ته خړ پړ راغلي دي ماته ولاړ. عرفات پورز حجیان په ډیر سخت کې په دغه په حج کې دغه ورځ سخت دی انسان تګي می وګي می زم نه نخړ پړ ولاړ دا ورځ ده چې الله سبحانه وتعالى به انسان د ور نه آزادي. عرفات ورځ هغه ورځ چې بدی ورځ چې روزه ونی و د 2 کالو ګناونه د الله سبحانه وتعالى بخي. ابو قتاده رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم صيام يوم عرفه عرفات د ورځې روزه نی و احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. زوید الله نه د امید ساتم چې د عرفات روزه چې د تیر شي کال ګناونه د الله سبحانه خلکی او د روان کال ګناونه مخلي دی وی روزه د الله 2 کالو ګناونه د الله سبحانه وتعالى بخي. خدای روزه د حجی لپاره نه د غیر حجی لپاره. حجی چې په حج کې هغه به د روزه د باغ نه نشي د روزه او خلکو لپاره چې کوم حج لا نه دي تلي نو تاسو ته نصيحت دي چې د روزه تاسو نه پاتې نشي او کله تاسو نه پاتې شو نه زمم چې دا ډېر بدبخت انساني چې په دې کال کې د یو ورځ راځي والله به 2 کال ګناونه بخي او د روزه مول نه شي. په دغه ورځ بیا دا کار کوه چې ځان سره جماعت له نور کسانو بوزه لکه ته مثلا کې لس کسان بود لکه ته چې لس روزي نه څومره ثواب دي 15 دی بوتلو 2 دی بوتلو 3 دی بوتلو